أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط الشيء في الدعاء ومقصد بليك آداب. ادعو روب لي ربكم داخل رب تسرعا دير پاچزي او پپټا باندې ولا تعتدوا عبارت تجاوز مکوا انه يقينا الله تعالی منن کې تجاوز والا سرا اس دعا مغوړ شي الله د حکمت مخالفي بدعت پکې مکوا چې کوم ځای کې جهر جار وکښنی کړي مې کوا بلدا ولا تفسدوا فساد مکوي د اسمه کې اور شریستانه په توحید روب الله تعالی خوفن پیر چې الله ردنه کې او تم بلړي چې الله قبول کړي یقین رحمت الله نشره من المحسنين تقوا والا کوم انسان چې خالص عمل الله لپاره کوي بل عقلی دلیل ورېز الله پیدا کی په بوجي دي شوشاره چې الته وشکاري د بارانو کی پای باندې شینکی راوټو کی دا ټول پروګرامونه چا کړی بندګیم د الله په کار ده وهو الذي الله زاد يرسل شرالی بعدنا بشرا معنا زیره مخره خپل رحمت نشه باران دی سورج را پیدا کی سورج وشلی سورج یو د بل پاسه کې چې باران وباسي حتا تر دې پوری شروشت کې صحابه نوریس قالن درنا نسقناه بهوچلو من سکلو کو له بلدن اکار له چوشکاله والے ورز را پیدا شي کوم علاقه کې شبه وشکاري ال ترباران انتظام څوک کوي فانزلنا من روره بالماء بدیو باندې او باسبي پرې باندې من کل الثمرات هر قسم میوه كذلك دق شام ربا شمړي لعلكم در بار تذكرون شاید کې قیامت وچ دانه دا زمیدار په اسمه کې واچولا دبرن الله بارانو کو د دې باران پوهه باندې دا وش دای نشتیونه چاره وست دق زور وره یو ورځ موږ تاسو دا وشو چړډو کی ترکیب به کې خپل ځان لبه ودري وشو دوه قسمه مکلا باج ډیر اصل خيزه مزیدار کې اساس ورکی او باج خراب از مکلا صرف اسی زور راوټ کوي زوس قران چې بیانې کې پشان د باران دې پران دې پیدا امره څخه خلک یومني کې استعمالونه شروع کې عزت کې راشي ول بلد اخر مزیدار یخرج الله ويروج نباتو دا شین کې به اذن ربي په امر رب ددا والذي وازمك ابو سمانه چې خرابي لا يخرج نلو باسي مگر ابي پیدي بوټي نه کدن معنا به پیدي چيله ویل شو زوس كذلك دقشا من بيان واياتنا لقوم من اقوم لا يشكرون شكر نکار اخلي شکر باسي دي جنوس سلور واقعات به ذکر کی نوح عليه السلام هود عليه السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام د ارو نبی په واقع کې درې خبرې آشنا خو پرې ده یو دعوت د توحید ورکړې ده یو منکرین رد کړې ده دوا عذاب راغی درې لقد ارسلنا یقینا لګره ده نوح علیہ السلام خپل قوم ته د نبی صلی الله علیه وسلم تشبیه نوح علیہ السلام سره زیاته ده وجداله نوح علیہ السلام دا قوم بود فرس شویدم نوح علیہ السلام باندې ډېر تکاریف راغلي او پدم راغلي فقالت شو يا قوم اسمع قوم دې ویل شي ادب دای شکل دعوت کې نرم لهجه به استعمالي تعبد الله خاص کې بندګي الله لا مالکم من اله نشتا سوا الله نه غیر بل ان اخاف یقینا زیرګم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دوره عظیم شان دا ایله ویل شي قیامت عذاب روان دي ورسا کې د قوم جواب دا جواب د سوال دی قوم منلو قوم نه منلو بلکې قوم سویل نوح علیہ السلام له مړ ته ګمړای موسی خبره نه منو
آیات دلیل لپاره دای شکل دعوت کوي خلک بدل کنسل کوي جدا جدا الفاظ بدل استعمالي کله یو کله بل دا به صبر کوي نو قال الملأ ویلې دي مشانو من قومه د قوم ددنا ان لنراك يقين منغور تامن في ضلال مبين پکاره گمراهي کې ته کومړه گمراهي ته موږ لوي چې دی والله اطاعت دی والله بندگی اوس هغه دفاع وکړه پر دفاع وکي پر شي مقام پر دې بهنا قالوا يا قوم اسمع قوما ليس بي ضلالة نشما باندې گمراهي ولكنني مگر شيم رسول در رب العالمین دخوانا تنوین د پاره تعظیم ډیر چت رسول دی صلی الله علیه وبلغ کما نه رسول زرسوم تاسو له رسالات ربي پیغامات درب زما خیر خوایکم لكم تاسو له ویګم من الله د الله رضوان ما پاسش تاسو نه پويږئ آیات دلیل لبدی انبیاء ورشکم علم دغه په وحی الله را لګره ورسات مسلمان درت کوي دا اوس د تعجب خبره نه ده چې تاسو په ملګرو خاندان کې اوس لري راغی د توحید دعوت شروع کې تاسو رات کوي تاسو تعجب کوي ان جاءكم دین شراغ تاسو رزقونی یاداش من ربکم مساسو ضربنا علی رجل فیشربان منکم ساسنا لینذرکم تاسو لري درکې ولتتقوا شویریږي ولعلکم ترحمون در پاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي آیات دلیل پدې چې کوم یو سړی د محمد صلی الله علیه وسلم خبره مانی یو د باندې بد الله رحمانه رحیم دا تقوام ده دین ویل شي د قران والا ورسره کې اوس قوم تکذیب فكذبوه فاستكذبوا کې دلته دی قوم ددو فانجیناو نجات مور کې دلته او الذين اسو چې سرو فی الفلک کې شته شپه تکسان یشپګ یاتیا درې لوري نه ودرې زامنو شپږ کسانو ټول کله مسله جوړه نه و قوم څنګه شو واغرقنا الله غرق مکړه الذين انسانانو كذبوا بآياتنا چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو انهم پدی وجمانه یقینن دوی یو قوم و امین اندو بلند خلق و یو عامل بالعمحه عامل ویلش من دوار العمحه رامن د زړه اندو اوس بل نبی وإلى عاد ارسلنا الى عاد لګرو موږ عادیان لا خام رود دی هود علیہ السلام قال يا قوم نو ویل یا قوم سما اعبد الله خاص کې مندګي الله لا ما لكم من اله نشتا سوا د الله نه بل څوک افلا تتقون تمره د الله نه یریږي یره وکي یره قوم شو ویلي قوم راجک شو هود علیہ السلام دی ویل یو خو ته دروغ جنې دوی مولوی ته قمق انساني نمبر به ادب انسانان قمق له ته څنګه خبرې کوي چې دی والله اطاعت او دی والله بندگی نو قال الملأ ویل دي مالدارانو الذين انسانانو کفروا چې کفر کړو من قومه د قوم ددنا ان یقینا من تاغورو په صفات فقما خلطوب کې و ان من ګمان کو پتا من الکاذبین د دروغ جنو یو خو ته قمقل دیم ته دروغ جن سړی د دروغ جن خبره موږ نه منو پدې کې چې حقدار د بندګۍ یو الله دی یو داغه جواب او زه قمقل نه يم زه د الله یو رسول یم آیت دلیل په دې چې داخله کافر څخه شو چې نبی له قمقل ته نسبت وکي قال وی يا قومي ليس بي سفاهه نشف ما امانه قمقل ته ولكني مغرجشم رسول من رب العالمين واستاذهم رب العالمين الله را لګره یم د الله استاد قمقل ممقل نه د تاسو کوم خبره کوي سره راغلي وبلغوا زبانهم تاسو را پیغامات درب زمان وانا لكم اوزم ساو زفار ناسون خیر خوا امین امانتدار خیر خوا په داور توحید کې امین په داور رسالت کې امین ما ورسات کې اوس بیان د انعاماتو کې جوړای نوح علیہ السلام لاړو
قوم لاړو تاسو پیدا کړی ډېر قوي تنه ور کړی مضبوطی قران کې الله فرمایي لکه کجوري دومره اوچت خلکو دین چې بګنو نو الله یې اس پیدا ورنکړه دی باړای الله عذاب چې راشي به سړی پینې شي بچ کړي آیات تعجب کوي انجاکم د دې وجنا چې راغله تاسو له ذکر یاداش من ربکم شاش ضربنا علی رجل فیوشل منکم شاش د جنس دې دلیل بدی چې انبیاء نه رجل منکم معنا بشری لینذرکم چې الله تاسو یې را در کیه دی بي وس بیان انعاماتو واذكر یاد ته اسپاتم جعلکم شوی ګرځولې خلفاء جانشین من بعد قوم نوح نوح علیہ السلام لا وزادکم وجر تاسو لا فی الخلق بری جوړ کې پراخیم مضبوطی تنه درکړه لک خلق ودا او فشکر یاد کې الله انعامات مخکې مې فشکر دلته به ویلي یو کې اداش او بل کې به د نعمت شکریا لعلکم در بارش شي کامیاب رحون معنا کامیاب شي دی ورته ویل خا ته دوه خبر راغلي یو چې د پلار نه طریقې نه مواړی او دویم د دې وجنه چې دی والله بندګي دی حکومت قطن دواړه نشمنلې پلار نه کته نه پریدو دی والله بندګي نه کو بلکې الله له شریکان جوړو اوس وی کنه پلار نه طریقې نه داخله خلک کاړي قالو دی ویلي اجتنا تراغره من لنا لنعبد الله چې موږ در آمدت شوی الله تعالی وحده کی وازي ونصروا فريد دما هغه معبودان کان يعبد اباؤنا چې بندگی کړي واز موږ لارانو یمانه مراد طریقه د پلار نه کې طریقه فریدو دا قطن نه فریدو تنا راوړه موږ لنا به ما عذاب تایدنا چې تم تیرې ان كنت من الصادقين کې وی رښتونو نام یتا موږ سره وعده کړی زعلا استخلاص ورسات کې الله عذاب پر راغی قال وی ویلی قد وقع یقینا واقع شو علیکم بتعصوا من ربکم شاش ضرب دخانا رچون گندگی او د خشان غضب دغه خبر واوري دا تاسو وایي چې پلانې د الله شریک دي دا ستا پلان د نمونه خو درې دي دای د جړی زموار دای د تبي زموار دای د بادو زموار دای د دې زموار دا دغه هیڅ دلیل پې نشته آیا تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماءین په بار دا نمونه کې سمایتمو چې تاسو خو درې دي وا باکم تاسو پلارانو دی باندې دلیل نشته بهم که تاسو دلیل پېښتانو د غز د میدان راوړی ما نزل الله ندی نازل کړی الله تعالی به حاضر په معبودیت من سلطان سبا شا دلیل انتظار کوي انی معکم من المنتظرین زم د انتظار کوونکو نه يم ورسات کې د نجات او د قوم بربادي فانجیناه الله وی نجات نور کې دل او الذين واغ شاته چې ایمان راوړل او سلام برحمت من ناس من وجنا زمون پر رحمت قطعنا دامنا غسم کې دابر الذين الله يجرنا دا هغه چا کذب بیا آیاتنا شدروجنی غړي اوس مونږه آیاتونو وما كانوا مؤمنين وجدا چنو دي ایماندار وز صالح علیہ السلام تذکرہ حاصل به دی اې دا قوم دروچت انجنیرانو دین په ګناونه ایست الله برباد نکړه وارسلنا الى ثمود لګلو موږ سمودیان لا قوم ورود دي صالح علیہ السلام اخ ورور ودا یا اخ کې معنا د خیر خوا نسبیر ور نو کله یو څوک چې په خیر خوای کې لګي هغه ورور ویل شي ورورا نسی ورته ویلي قال صالح علیہ السلام ویلي یا قومي ای زما قومه اعبدوا الله خاص کې بندګي الله اعلی مالکم نشتا سره من اله غیره بل حقدار د بندګي شوا د الله نه خجاتکم یقینا راغلی تاسو سره کار دلیل شاسو دربنا لازمی معنا د کارا به متعدی معنا ده کار کوي توحید کرا دی ویل مړ څنګه خلا جواب
هذه ناقه الله اذا الله خذ لكم تاسلنقا فزروها بريد تاكل شخرا كيف ارج الله اذا الله پسمکا مور کوي دی لړا بسوین تکلیف فياخذكم كنلان دی بگی تاسو عذاب علیم درنا کذا هیڅ ورته موای پرې چې الله پرېز مکه باندې ګرځي عجیب هو خوا چې غکانی نه پیدا و یو ورځ به ټول یو بس کړي او ټول قوم به په مر کولې هیڅ دوی دا وژلا وش بیان د نعمت وشکر یاد کوي اجعلکم شکر او ګرځولې خلفاء جانشینا من بعد عاد النصر عاد انه زیدر کې په الارض پسمګه کې تتخذون تاسو جوړوي د میدانونو قصورن بنگلې وتنحتون الجبال وتراشغون بيوتا دپاره د کورونو څه مقصد دوه کې شمس مکوا یو میدانونه دیږي بنگلې جوړ کړو کارخانه غرونه کې دنه کورونه جوړ کړو د چې پاخین جنران و چې کانو کې نه کور عجیب عجیب نقشې دا څومره لوی نعمت دی نفشکر یاد کې نعمت الله هلته میدل ته مې معنا یاداش او مگر زی فل ارض پرېزمه کې مفسدين فساد کوونکې فساد کورونه کې فسادانو فساد څه معنا دین د اسلام نه خلق منع کول صالح نه خلق منع کول داغه معجزاتونه قوم څه جواب وکي قوم لاړه غریبانو لوي پښتنه کوم څه وایي ویدل د صالح علیہ السلام راغله د نبوت داوی کړي آیا تاسو په دې باندې ایمان لرئ هغه ویل صالح خوشکې د صالح پر معجزات باندې موږ ایمان لرو وی موږ صالح هم نه منو معجزات هم نه منو او الله هم نه منو لا زدري واړو خلاص نمر لوی بد ماشان و قال الملؤون ویل دې مشران والذین اغ انسانانو استكبروا شروع کړي وا من قومي د قوم ددنا للذین اغ انسانانو لرا چې کمزوري غنلې شي و کمزوري نو خو اصل کې دی غنلې و او جوړ شي ځکه ویلې لمن امن منهم چا چې د ایمان راوړل اتعلمون ایتاسو پویږي ان صالحا یقینا صالح علیہ السلام لګره شوی دی من ربی درف ددنا څه مخیل صالح منی د الله را لګلی قوم عجیب قوم مؤمنانو صالح خو څه کوي چې دا کومه معجزه راوړې ده هغه موږ په سر سترګو قبول کړې ده موږ دواړه منو آیات دلیل په دې چې ایمان په معجزاتو د نبی باندې دارس سړي ایمان ترقی په رواني نو قالو دی ویل ان ما ورسل به من باغ څمانه شدا پر علی ګره شوی ایمان راوړون کیو ایمان هم دی و تاسو ایمان پر راوړو او بس وې زین منم قال الذين انوا الى خلقوا چلوي کړي وای ان بالذي یقینا من باغ څمانه شدا تاسو ایمان راوړل کافرون انکار کو دا غینا بالکل سره منونه او نو موږ دې تیار یو کافرون کی معنا د انکار وا فعقروا د شر وکي زخمی کړه الله دې او کاونا فرمانی وکړه ان امر ربهم د امر درب د دوینا الله ورته ویلو کنيشتا سودا پرې دی 3 نمبر آیت کې وقالو دی ویل یا صالح اتنا راوړه موږ لرا بما عذاب تعیدنا شتم تیروي ان كنت من المرسلين كتيد الله الاساسهم زب اخلاص را ولدا عذاب درا ولا ورشات ک الله اوس بیان د عذاب کوي فاخذتهم الرجفه الليون ولدوا الى شرقا فاصبحوا ذي سباق رب كل كورن کی جاثمين الټ پراته آیات دلیل په دې دې باندې عذاب راغلی د شپې سبا شو الله الټ پراته و ناته وګرځیدو انهم ددینا وقال يا قومي دا خمړي مړو سره خبره کوي یو جواب دار شکل دا خبره کوله په وخت کې عذاب نه راغلی دویم د معجزه را حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه قسم بدر کې مردار خل او غرزل کویلا په ورته نبی صلی الله علیه وسلم خبر وکړه عمر رضی الله عنه یا رسول الله دوی اوري وستاسو امکاوري دریم دار اسلام وافق خبره ده وقال وی يا قوم اسمع قوما
لقد یقینا ما رسول تاسو لا پیغامات دربو ما خیر خو یو کړه لكم تاسو لرا ولكن دمر خبر ده لا تحبون تاسو خو نه غنی الناس وین خیر خوان سره منیمنا دي جن رسوس نو عليه السلام کیسه ذکر کړي لوط عليه السلام مقصد بده چې هغه دعوت ورکي قوم مخالفتو کې عذاب راغی ولوطن معنا وارسلنا لوطن لګل لوط عليه السلام اس قال لقومه شکل ویل دي قوم لرا اتاتون الفاحشه ايات سراجي بحياء لرا ما سبقكم مستاسن وړاندې والند کړي په دې باندې من احد انشاء من العالمين په دې مخلوق کې دې څه چل کو انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخ راځي سړول شاوتن بشاوت پورا کولو کې من دون النساء بد شال چې پرې دې زنانا بلنتم بلګ تاسو یو قوم مسرفون زیاده کوونکی نارینه سره بد فیری کولا عبد الله بن عباس فرمایي وکم سړی چې نارینه سره بد فیری کوي د انسان چې کله مړ شي الله په قبر کې شکل خنزیر اړي عیسی علیه السلام ولارته له قبر شام باندې چې ګوره مقام کې وکاسانه دی ور قبر کې ولیدل یو بور شو دابل به وسوسو بیا ودا ور شو دابل الله دې ویری الله دا خلق اور ملرا جوړ کړه څوک دي چې کله جوړ کړو دې دواړو عمل د قوم لوط کړه د دنیا کې بل سره دې زمان الله دا مقرر کړ زهبي لیکري درې قسم لوطیان دي یو هغه انسان دی چې هغه کشر له په بد نظر باندې ګوري شهوت پنيت دویم هغه انسان دی چې هغه سره الله غاړه شینه اخلي دریم هغه انسان چې هغه سره بد پیری کوي ګناه کې اولنی دواړه سخت په نسبت سره دریم له ځکه مقدمه شو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو وفد راغی دي کې وکشر له کو رسول الله ورسره کې د مشران له راوړاندې شي مقصد نبی صلی الله علیه وسلم تربیته مونږ لا چې ګوره د خلک ځان سره مپرې دی به زکوان لیکي و ما سره چې په یو تا کې اوی زنانه پاتې شي نو په ځمانه دومره نه یریګم لکه یو بیګری الګ شما سره پاتې شي د شیطانان قوی دي مصیبت پکې زیات دی سفیان ثوری حمام کې غسل کوو یو کشرک په علاقه باندې تیر نو ویل چې وای باسي دا وای باسي زهبي دا خبرم لیکلي وکم انسانان چې مالدارانو بچي وغیرہ دی حکم بیانې په شان د زنانه و دی نه بو سره سره لاس ملاوي نه بو سره کینی دا سره ګوره په جنا کې واقع کیږي د امام احمد بن حنبل درس مې شعرات واغ سره یو کوشرو خوريو لکه دراو صبر نه ولې کرا ولیم جدا لتاتون الرجال سلول راځي قوم سويلي وما كان جواب قومه نو جواب د قوم ددا الا ان قالوا مگر دې ټول ویل چې اخرجوا مبا سيدي من قريتكم ساسيدي کلي ذکر بار نه راغلی ابراهيم عليه السلام ورارو انه دا سخري نظام پاک کوي بل ځکه ویل چې قتل کوي دلته ویل چې وای باسي دا تعرض راغی مفسرین جواب کوي چې دا حصر اضافي دی کړي یو خبره کړي دا کله بل اوس بیان د عذاب انجینا والله نجات مور کې دلو د الله مگر کزه ده كانت من الغابرين و د پات کې دن ګنا کافرانو سره عقیده کې شریک و ش عذاب الله پیرا اوس روم وروا الله عليهم بدوی باندې باران فانظروا غرا كيف كان عاقبه المجرمين څنګه شو انجام د مجرمینو شرط اوسلاوي دو کسانو عمل د قوم لوط کې نو څه چل بکیږي رسول الله فرمایي چې اقتل الفاعل والمفعول دواړو وښني دویم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قرطبی دی نقل کړی دی هغه فرمایي چې د غر سر له خوځو اعلان دی روغ ورځوي د پاس نه کانو باران چې دې سره تشبیه وشي امام شافعی رحمه الله فرمایي د دیوال په خوا کې کینوي دیوال ور باندې روغ ورځوي شي مردار شي خالد ابن ولید ابو بکر صاحب له خطر ولېګو په دې ځای کې اوسه سړی دی ناری نسل اراده نکاح کړی دا بس هغه ورته وایي سوزو قتل کې سوزوري په کار دی به چې سروي دی
هغه سره انسان بد اخلاقی او بد فعلی وکړه به دایي صورت حال عبد الله ابن عباس فرمایي چې امي شو د حرام امي دا وکړه حرام دا بوښنه ځکه دا چې جامعہ کې ګرځي به عام خلک غیبت کې واقعي جوړ دا پلانې سروې دا د کانو باران مې الله به وکي اوس بل نبی د دې حاصل لري تاجران خلکو الله شعیب علی السلام ورته راولېګو دوی سره فرمانی وکړه مفسرین ذکر کوي عجیب نبی دې دل ویلي دي خازن خطیب الانبیاء شعیب علی السلام دومره اوچت انسانو چې د عقیده تذکرہ د اخلاق او د اعمال ټولو تشریح کړی دا و الى مدینه ای وارسلنا الله یې موږ لګلې او مدین لرا قوم مرور د شعیب قال شعیب علیہ السلام ویلی یا قوم اعبدوا الله یا قوم زما خاص کی بندگی الله لا مالکم نشتا اسرا من اله غیر دلنا ثواب المعبود قد جاءتكم يقينا راغلی تاسو راخارن خمن ربکم شاسو دربنا یا بینه تر متعدی معنا وکا توحید کار کوي فاو فلکیل پورا ور کوي پیمانه والميزان والطلا ولا تبخسوا الناس ومكما ويدي خلقنا اشياءهم شيء ذي فساد مکوې په لارځ پر اسمه کې بعد اصلاحها او سره جوړوالي نه توحید ګناهونه مکوې سبر اسمه کا ګورا غډ وړا کوي ذالکم خیر لکم داتا سل غردا ان کنتم مؤمنین کتا اس کې ایمان دې قوم یو بل عادتو لار کې مناسو خلک به ډاراول به تور مثال شو پنځ دی دلته مناسو چې شړې براغه سوچ بنوي سي به باو پوګړه هغه سړي به ودانګل ډېر غلط حرکتو زم کچا بونه پښتنه وکړه چې به تور مثال کابل لکم طرف لار لاړه دوی ایس تورخه مرده خو دو سړی بشل ته ورشي کوم ځای روانه کابل لوي کاکا خو پاتې شو دشي ډېر غلط حرکتو منهاج المسلم کې لیکلي لوی سود پرې سودونه کې ادا چې مسلمان به ذکر وکي مسلمان لکه راوکا ولا تقودوا مکی نه پاره ولا عربانه شخل يروي تعيدون کې معنا دی يروا وتصدون او خلق بندو یان سبیل الله اذا الله تعالی من اغسو چې مان راوړې به پلا وتبغونها ولټوي دی لړای وجن کوواله دې بسوی مړه د دین د اسلام کې تعارض دې ټکر دی سي دین نه یا خواري کوي د په مقابله کې یا مسلمانو کې پرې باندې د مپرې خدا یې غلط تصویر پیش کوي د دې قوم حالات او نعمتونو ذکر کوي واسکریات کې اس کنتم شوي قليلا کم کثرکم مالدار کړي غریب وي کنه مالدار کړي کم وي لوی خاندان درکې او انظروا ګوره کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شو انجام د فسادانو څوک چې فساد کې الله انجام ډېر بد دی تخریب دی واستقسم د دې قوم د اقسام له یو قوم ایمان لري وبلی نه مني وان كان طائفه اگر کې اورل منکم شاسلا ایمان راوړو بالذي پات چې پیرا لګري شوم وطائفه بردل و چې ایمان راوړو فصبروا صبر کوي حتا تدي يحكم الله چې الله فیصله وکي زمون ما بین او خير الحاکمین الله غره فیصله کوونکی دی قوم څه جواب ورکړي شعیب علیہ السلام له جوزا دې کلی نزا یا ته کافر شه قال الملؤ ویل دي مالدارانو الذين انسانانو چلی کړي وا من قومه د قومنا لنخرجنك من بخمخ توبه يا شعيب هو الذين انسانان چې ایمان راوړې ما کا ساسرا من قريتنا سمندري کلینا وزا دی ورته ویلي استعمالګری مو باشو یا به تو واپس کی په ملت نسمن دي دین لا سوال او خدای ویلې شي چې شیخ په اصل لاړ شي دین معلومي کې نعوذ بالله من ذلک شعیب مکه کافرونو جواب داري دوی چې کله خبره کوله شعیب علیہ السلام نه شغله راش دي ګمانو کې چولا داس مونږ ډله کړي یہ اطلاق دعوت باندې باندې شوی تقریبا دریم حدیث کې راځي کله د نفس دخول له ویل شي عاد الروح في الجسد روح لاړو جسد دا قال شعیب علیہ السلام ویلي او كنا كارهين اگر کوم بد غنون کې استاد دین لا قد افترينا ان يقين من بتړلي یا الله فالله باندې دروغه ان عدنا كما واپس استاد ملت کې بعد اذن سيدنا چې الله موږ له نجات را کړې دا غینا وما يكون لنا
ندی مناسب لرا ان نعود فيها شم دې کې نه وځو نعود کی معنا دا واپس واري وا الا ان شاء الله مگر کوم چې الله غواړي چې موږ رب دې بکیږي استثناء منقطع وسع ربنا فراخ دې رب څنګه لري وشل علم فعلم کې على الله خاص پر الله باندې مزبان ځان سپارلې ربنا وسع دعاء دا الشرح لیکن شکل د خیر دی د شي دعا د ظاهري خلکو خیر معلومیږي نور د شر وي زمونږ له قوم ما به کې فیصله وکړه خازن لیکي ویزه کدا خطیب الانبیاء دی عجیب الفاظ راوړل باج مولانم دا مانځه کې دا دعا کوي کله مانځه اخر کې ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق یا الله زمونږ د قوم ما به کې جداواله را ولا مال نجات راکز ما دا قوم ټوټ برباد کا قوم روسه بشوي امين الله مون برباد کا ربنا يا رب زمون فیصلو کا بیننا زمون ما بین کې او بین قومنا ما بین د قوم زمون کې بالحق فرشته وانت تشي خير الفاتحين غره فیصله کوونکو نه قوم شو ویلي دوی کې عادت او خال دی وجرو باندې وګرځیدل وی ارشد شعیب ته دوی کې بس تاوان والا دي رد کوي وقال الملأ ویلو دې ډلو الله یا الذين مشرانو الذين انسانان كفروا چې کفر کړو د قومنا کته استابیداری وکړه د شعیب نو انکم میزن لخاسرون تاسو به په دې وخت تاوانین پر تاوان به کوي څه چرمو کې الله یو عذاب پیراو سو پس نو مردا کار راټول کې جبريل برنه یو کړنګ په کو چغې پیواله اکثر عذابونه جبريل د خلکو باندې راوښتي چغې چې پیواله بس ارڅ دل کړو فاخذتهم الرجفه ان الله يوني ولد الى شلق سبق في دارهم بخل كورون کې جاسمين الټا پراتو دل ودا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد